شهر المواسات دا یو بل سره د امداد میاشت ده. شهر یزاد فی رزق المؤمن دا سی میاشت ده دیکی د مؤمن روزی زیاتش. فمن افطر فی صائما چا چې روزدار ته روزه ماته ورکړه کان مغفرة لذنوبه ټول ګناهونه معاف شي واړه وعتق رقبته من النار گردن د جهنم نخلاص شي وکان له مثل اجر او دا هغه روزدار اجر د تم ملو شي من غیر ينقص من اجر شيء د اجر کمیږي پینا. نو دا د یو بل گاونډی ته د یو صد لګلو چینی لګل روح افزا شربت لګل چې کوشش دا وی چې هغه په روزه ماته کې دا کوشش کوي په خپلو کې یو بل ته سو که زکات څوک ورکوي خو مالدارو ته ملېږي او که صدقات ورکوي نو مالدارو ته هم لېږي گاوند کې طالبانو ته لېږي د دې نیت باندې چې یاره دغه روح افزا سدي خو 150 روپۍ 150 روپۍ ریټ لري هغه تقریبا یو کور 15 ورځې شپږ ورځې 10 ورځې هغه استعمالي نو دا د هغه رو جماعت استاده خوانه شکل تیار شربت دی کړی وي گاونډي کرولېګا رشتہ دار کرولېګا خپل خپلوانو کرولېګا پردو کرولېګا راوړه جماعت ته چاته ورکا پلاره کې د کور نروزه سوق بتیریږي رو ودرېګا د یو ګیلاس وبوس کرو جماعت ټیم دی هغه ټول ورځ تکلیف تیر کړي راغه د روزي اجر ستا په عمل نامه کې تا تولیکل شو دا اجر نه کمیږي او تا ته چې کوم دی راغه اجر ملاويږي. دغه د یو بل سره د مواسات د کومکونو که صحیح زکاتونه د مالدارانو ورکړل پالاکو کې به غریب پیدا نشي خو یو ځای بل ځای وړي د محلې د خلکو خیال نه ساتي د گاون خیال نه ساتي پردي ځایونو ته فلاني ځای ته لېږي دا د دې فکر کمزوري وي. باید خپل گاون دا مقدم شي خپلوان مقدم شي گاونډیان مقدم شي هغې سره لاس واړولی شي. نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت باندې د دې میاشتې دا فضایل بیان کړي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي صحابه غریبو چې یاره ټول جماعت به مونږ چاته څنګه ورکو يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمر او شربة ماء او مسقط لبن. دغه ثواب الله تعالی ورکي هغه چاته چې یو ګټو به روزدار ته ورکړي تشیو به ورکړي یا یو کجوره ورته ورکړه او یا د شودو یو ګټ ورته ورکړه څومره آسان کړه. دغه د مواسات او د یو بل سره د ښېګړو میاشت ده او د الله د رضا لپاره د یو بل سره د ښېګړو ارادې وکړئ او د روژه ماتې کوششونه یو بل ته کوئ. خپلو بچو باندې چې کوئ نیت د اجر کوئ بچو ته یې راوړئ دا زما بیبي زما اولاد د دې په ما باندې فریضه ده نفقه خدا نیت پکې کوي چې دا روزه ماته دوی پکې ماته به الله اجر راکړي پاغې هم درته اجر ملاوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته فرمایي هغه داسې مریضو ډېر خفه وای مه خفه کېږه الله به ډېر عمر درکړي تا ته به خدای تعالی بیا بادشاهي ولایتونه درکړي مسلمانانو ته به ستا نه ډېرې نفع ورسېږي کافران به ستا په وجه ذلیل شي ډېره تسلي ورته ورکړه او ښېګڼې کوه دا کوه نو هغه ورته وایي یا رسول الله د خپلې بیبي سره چې زه کومک کوم او روډۍ ورته راوړم دې کې ماته اجر ملاویږي. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې اسې په ګپ کې راشي د خپلې بیبي سره د محبت د وجې نه نوڼۍ دې راواخېسته او بیبي ته دې د مینې نه په خوله کې ورکړه دې کې هم تا دپاره اجر ملاویږي. اجر دی خو نیت د اجر په کار دی چې هر کار په ارادې او په نیت د اجر باندې وشي. دا حدیث مبارک متول دی اوږد دی انشاءالله بل بیان کې به بیان کړی شي. اللهم صل علی